بسم الله الرحمن الرحیم. تکبیرات تشریق باره کې دا یو پیغام دی، دا یو مسله ده چې د عرفې د ورځې د سحر مانځنه واخله، لسمه، یولسمه، دولسمه او دیارلسمه مازیګر د مانځه پورې چې د مازیګر په مانځه پسې به هم دا ویل کېږي. دا 23 منځونه دي، 30 منځونه دي. هر فرض مانځه پسې یو پیرا په درمیانه اوچت आवाज باندې دا تکبیرات ویل دا واجب دي په هر مسلمان باندې چې هغه منځ وکي فرض، نو په هغې پسې یو پیرا په درمیانه اوچت आवाज باندې دا تکبیرات ویل واجب دي. تکبیرات دا دي: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. نو دا به امام هم وای، مقتدی به هم وای. کله چا نه رکعتونه شوي د رکعتونو کله پوره کی نو هم به په زوره باندې دا وای. خو صرف زنانه دا ده چې زنانه به چې فرض سلام وګرځي دا به پرو आवाज باندې وای، په زور आवाज باندې به دا نه وای. د اصل کې د دریو حضراتو الفاظ دي. اولنې الله اکبر، الله اکبر دا د جبرائیل علیه السلام الفاظ دي. کله چې اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام د الله تعالی په حکم ذبح کوو، نو د ګډ د جبرائیل علیه السلام د اسمان د جنت نه راوړو، په دې فضا کې आवाज وکړو چې الله اکبر، الله اکبر. نو کله چې هغه ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې قرباني قبول شوه او زما د زوی په مقابله کې ګډ راغی، نو هغه وی چې لا اله الا الله والله اکبر. او اسماعیل علیه السلام بیا وی الله اکبر ولله الحمد. نو دا الفاظ د دریو حضراتو الفاظ دی او د عظیم یادګار دی. نو دا دغه 15 ورځې ویل دا لازمي دي. دا صرف د 14 تاریخ ماښام ماسخوتن بنوي، دا 15 ورځې ویل واجب دي. نارینه هم زنانه هم دا یاد کوي. او خدای د چې په کور کې خلک په یو کاغذ باندې دا ولیکي، مخامخ ولګي، سلام نو وروسته دا وای چې یادي ورده.